تشکر از دعوتتان. دلیلی که من مخالفت کردم با این مجلس له دې مجلس سره زما د مخالفت علت دا نه و چې ځینې افغانان د طالبانو مخالف دي او په اړه یې خپل اندېښنې لري. زه هم ځینې اندېښنې لرم او خلک حق لري چې په کابل کې د اوسني حکومت په مقابل کې خپل نظر ولري. در مقابل حکومت فعلی در کابل نقاط نظر خود داشته باشند. زما مخالفت په دې کې و چې په پاکستان کې د دغه مجلس کوربتوب د یوه داسې بنسټ لخوا کېده چې له ISI سره پیاوړې اړیکې لري. یک تشکیلی که رابطه قوی با ISI داره. په دې سربیره د هغو پیچلتیاو په پام کې نیولو سره چې افغانستان او پاکستاني له تاریخي لحاظه له یو بل سره لري، په ځانګړې توګه د ISI د فعالیتونو له کبله چې په پایله کې افغانستان د طالبانو تر بیا راتلو مخکې په شلو کلونو کې فرصتونه له لاسه ورکړل. هغه وخت د هڅو د ناکامېدو یو لامل د ISI فعالیتونو فعالیت‌های ISI بود. نو ځکه ما دا غونډه په راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او همداراز د هغو افغانانو په ګټه نه بلله چې دې غونډې ته ورتلل. نه مې غوښتل چې افغانان د افغانستان لپاره د ISI د سیاست وسیله شي. دا مې همداراز د هغو افغانانو چې په غونډه کې ګډون کوي په ضرر هم بلله چې پر مخ یې د ISI ټاپه ووهل شي. رویشان زده شود.